بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو او خویندو، د احساس خیریه بنسټ لخوا تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. موږ د اکتوبر 26 نیټه 2022 میلادي کال په برمل کې یو او دا هغه سیمه ده چې زلزلې ځپلې وه. دا کورونه زلزلې وهلي وو، نړولي وو. دلته احساس خیریه بنسټ د خپلې وعدې مطابق چې تاسو سره کړې وه چې انشاءالله موږ به د دې سیمې خلکو ته د نړېدلي کورونه رغوو، جوړوو به یې. الحمدلله دا دی د نمونه تاسو ګورئ. موږ الحمدلله د الله تعالی په مرسته او تایید بیا زموږ د هیوادوالو چې هغې په بهر کې میشت دي، د دوی په مالي ملاتړ باندې موږ دلته کورونه شروع کړي دي. نو دا کور ستاسې وینئ، دا د جوړولو کار یې انشاءالله چې تکمیلېدو طرف ته نږدې شوی. بیا به چې کله بشپړ شي تاسو سره به راپور خپروو او شریکوو به یې. او موږ کورونه جوړولو سلسله شروع کړې ده. نو دا د هغه کور چې موږ د دې سیمې خلکو ته د کبرخیلو کلي ته مولوي صاحب محمد اکرم چې کور یې زلزلې نړولی وو، اوس موږ لګیا یو هغوی ته انشاءالله چې دا کور جوړوو او دا به امید لرو موږ په 10 ورځو کې سر ته ورسوو. دغه راز نور کورونه دي چې انشاءالله د هغې به هم بیا تاسو سره موږ راپور شریکوو. احساس خیریه بنسټ باندې باور په واقعیت باندې باور ده، په صداقت باندې، په شفافیت باندې. انشاءالله چې څومره تاسې د احساس سره مالي ملاتړ زیات کړئ، په همغه اندازه به موږ تاسو ته دا ثابتوو چې موږ په میدان کې، په افغانستان کې، د هېواد په ګوټ ګوټ کې هر ځای ته په ډېر اسانۍ سره رسېدګي کوو او کارونه به په ښه شکل سرته رسوو. دا کور باید اوس دیوالونه یې راجګ سوي وای، خو دلته منطقوي د خلکو ترمنځ جنجال راغی چې بیا د حکومت لخوا هغه کار متوقف شو. اوس بیرته کار ته اجازه ورکړل شوې ده او انشاءالله موږ به دا کار شروع کوو او دا به انشاءالله چې په 2-3 هفتو کې دا تکمیلوو.